د فلم شروع کې موږ دوه ورونه ګورو چې هغې یو قبر وکاږي او هغې کې خپله مور ښخوي. دې دوه ورونو کې د یو کس نوم اوون وي. دي چې کله خپله مور هلته کې ښخوي بیا هلته کې یو ګاډی راشي او ودرېږي. دا ګاډی اصل کې خراب شي او دلته کې ودرېږي. دغه ګاډي کې دننه ښځو خاوند ناست وي او دغه جینۍ سلسټ نوم وي. د سلسټ خاوند بهر د ګاډي نه وځي او دغه ګاډي ډکولو کوشش کوي خو دې ته اوس نه وي پته چې اوس به دې سره څه کېږي. د اوین رور شاته راشي او په دغه سړي باندې حمله وکړي او دا بیا وشکي او لاندې په ځمکه لړه شي او هغې نه پسه دا سلسټ ونیسي او ځان سره یې چېرته ویسي. د دې دواړو ورونو شکلونو نه پته لګي چې دا چېرته ښه خلک نه دي. اصل کې دا دواړه ورونه آدمخواره دي او دا د انسانانو شکار کوي او هغې مړه کوي او بیا دوی خوري. او څوک هم چې دوی په کلي باندې تېرېږي دوی له هغې ګاډي خرابوي او بیا دا خلک رانیسي او هغه مړه کوي. خو دغه ورونه صرف سړي مړه کوي او هغه یې خوري او ښځې دوی نه مړه کوي او هغې لپاره دوی څه بل څه انتظام کړی وي. د سلسټ خاوند دوی مړ کړی وي او په منځ یې کټ کړی وي او سلسټ اوسه پورې دوی تړلی وي. دغه شانتې موږ څو میاشتې پس ټایم ګورو چې دوی اوس هماغه جینۍ قید کړې وي او موږ ته دلته کې پته لګېږي چې دوی اخر دا ښځې ولې نه مړه کوي او ولې ځان څه ژوندی ساتي. دا ښځه اصل کې اوس د ماشوم بیماره شوې وي او دوی سړي مړه کوي او ښځې ځان سره ږدي او په هغې باندې خپل نسل نور زیاتوي. او بیا په دغه کور کې موږ څه عجیبه غوندګې اواز واورو او دې نه ظاهرېږي چې په دغه کور کې څه نور څه هم شته دی. بل سین کې موږ یو بل ګاډی ګورو چې په دغه لاره روان وي او مالته کې ودرېږي او خراب شي. په دغه ګاډي کې څلور کسان ناست وي او دوی ملګري وي. دې کې دوه هلکان او دوه جینکۍ وي. د یو جینۍ نوم ټیلر وي او د بلې جینۍ نوم جاینا وي. په دغه ځنګل کې څوک نه وي چې د دې مدد وکړي بیا له جاینا ملګري په دغه روډ باندې سیده روان شي په دغه سوچ باندې چې شاید مخکې به څه ابادي وي او څوک به زموږ مدد وکړي. دغه هلک یوازې روان وي او ټیلر هم دغه هلک سره ځان یو ځای کړي او سره لاړ شي. لږ ډېر مزل چې دوی مخکې وکړي هلته کې یو پټرول پمپ ته دوی راشي. په دغه پټرول پمپ کې دوی اوون سره ملو شي او داسې معلومیږي چې اوون هم دلته کې راغلی دی او مدد ته پکار دی. اوون دوی لپاره یو ټرک راغواړي او دوی د اوون په نظر کې راغو او اوس دوی ته پته نشته چې اوون به دوی سره اوس مخکې څه شی کوي. بل خواته موږ جینا او له هغې ملګري ګورو چې په ګاډي سره ولاړ وي خو دوی په ځمکه کې لاندې څه ګنډه تار ګوري چې چا لړه کړې وي او دغه خبرې باندې دوی څه خاص سوچ ونه کړي او دا خبره اخوا دیخوا کړي او دغه تار هغه دوه ورونو لګولی وي چې څوک هم دې سره وجنګېږي هغوی ته پته ولګي چې دغه ځنګل ته څوک راغو. بیا جینا او له هغې ملګري په ګاډي کې ناست وي او ارام کوي خو دوی هلته کې څه ګوري چې دوی نه عکسونه وکاږي. دا بل څوک نه بلکې هغه دوه ورونو کې یو ورور و. دا د اوون ورور وي او هلته کې راغلی وي. دوی دواړه ډېر زیات ویرېږي او انتظار په بجای دوی هلته کې مخکې حرکت شروع کړي. په لاره کې په سړک باندې یو عکس پروت وي. دا بل چا نه بلکې د دې دواړه وي. په کوم باندې چې دوی نور هم ګبراو شي او دا فکر کوي چې دا څوک دی چې آخر زموږ عکسونه اخلي. بل خواته کې موږ ټیلر او له هغې ملګري ګورو چې په پټرول پمپ کې ناست وي او له ټرک انتظار کوي خو ډېر انتظار نه پس هلته کې ټرک رانه شي او دوی دواړه هلته نه لاړ شي او ټیلر خپل ملګري ته وایي چې کله دا ټرک راشي نو ته ما لاره کې اوچته کا. اوس ټیلر هلته نه لاړ شي او دا هلک هلته کې یوازې ناست وي او اوون دا ډېر په اسانۍ باندې اوس مړ کولی شي. دا هلک دننه لاړ شي او اوون ته وایي چې موږ ته مدد پکار دی خو دا اوون پې حمله وکړي او دا هلک بیا وشکي. ټیلر چې کله مخکې لاړ شي دا ویرېږي او واپس دغه پټرول پمپ ته راشي او اوون نه تپوس کوي چې زما ملګری څه شو. اوون دلته کې په ټیلر باندې هم حمله وکړي او له هغې ملګري پیلنه بوتلی وي او هغې تړلی وي او دغه شانتې دا دواړه په یو بوره کې واچوي او هلته نه ویسي. بل خواته کې جینا او له هغې ملګري مخکې په دغه سړک باندې روان وي او حرکت کوي خو لاره کې چې کله دوی مخکې لاړ شي دوی هلته کې یو بل عکس وګوري چې هغه هم د دې له ملګري وي او لږ ساعت پس دلته کې له اوون ملګری راشي او هغه بالکل لیونی ښکاره کېږي او په لاس یې یو غټه چاړه نیولې وي. جینا خو هلته نه وتښتېږي خو د دې ملګری هلته نه لاړ نه شي او دا سړی پې غوزار وکړي او لاندې زخمي لړه کړي. جینا چې کله لږ مخکې وتښتېږي دا په ځنګل کې یو کور وګوري او دا لږه سکون ساس واخلي خو د مصیبت خبره دا وي چې دا کور د بل چا نه بلکې د دې دواړو ورونو وي. بیا دلته کې په سړک باندې یو ګاډی روان وي خو د دې په مصیبتونو کې اوس نور اضافه کېږي. دغه ګاډي کې نور څوک نه بلکې اوون ناست وي. اوون الریډي ټیلر په خپل ګاډي کې هغه چولی وي او اوس د دې په لاس باندې جینا هم ورشي. دا په دغه ګاډي کې کیني. دا چې کله دغه کور ته راشي دا هلته کې ټلیفونونه جګ کړي او پولیس ته ټلیفون کوي خو دا هلته کې څه عکسونه ګوري چې د خلکو وي او هغه پیلنه مړه وي. ټیلر ته اوس پته ولګي چې دا څومره په غټ مصیبت کې راګرفتاره شوه او دغه شانتې اوون دا دواړه ملګري هلته کې په یو کرسۍ باندې کیني او ویې تړي. بیا د دې په مخامخ باندې دې ملګري راوړي او په ځمکه یې لړه کړي او اوون د دې په سر باندې کېږدي او سر ورته مات کړي. د دې مطلب دا و چې دې دواړو ته وښیي چې څوک هم دلته نه تښتېږي هغه کس به صرف مړ کېږي. او بیا اوون په خپل ګاډي کې کیني او یو بل شکار په تلاش باندې بهر ته وځي او د دې رور هغه مړي کټ کوي او دوه ټوکړې کوي. دا دواړه ملګري ډېر کوشش کوي او هلته کې ځان راخلاص کړي
او د کور نه بهر روزي خو دې ته پته نه وي چې موږ په کومه لاره باندې تښتېږو او دغه لاره چېرته تللې ده او دغه شانې دوی مکه ځي ته راشي کوم ځای کې چې د دې ګاډۍ خراب شوی و دلته کې دی یو ټرک ګوري چې یو بوډا سړی راغلی وي او د دې ګاډۍ ځان سره وړي دې دواړه په منډه کې هغه بوډا سړي ته ټوله کیسه وکړي چې څه دې سره شوي دي او دا سړی دې دواړه په ګاډۍ کې کېني ورته نه ویسي خو دا سړی بل څوک نه بلکې د دې دواړو هلکانو تره وي او دی یو ګروپ وي او دی یو ځای کار کوي او د هغه سړی هم دې دواړو هلکانو سره میلاو وي دا سړی دا دواړه جنکې یو ځای ته راوړي کوم ځای کې چې دا له خلکو ګاډي راوستې وي هلته یې ودرولې وي دا بوډا سړی هلته کې خپل ټرک ودري او دغه دواړو جنکیانو باندې تمانچه ونیسي او یو ځل بیا یې هلته کې راولي خو په لاره کې د اوون لیونی رور په دغه جنۍ باندې حمله وکړي او دا مړه کړي حالانکه دې ښځې نه مړه کوي خو دا دومره غوسه شوې وي چې دا هلته کې ټیلر مړه کړي خو د چې کله دی لاړ شي نو دغه سړی اوون رور ته وایي چې موږ ته پکار دی چې موږ ښځې نه مړه کوو خو دا سړی ډېر زیات لیونی وي او دا په خبره هم نه پوهېږي او دلته کې موږ ته دا پته هم لګېږي وختي چې په دغه کور کې چې عجیبه غوندې کې اوازونه کولو هغه بل څوک نه بلکې د دې یو دریم رور وي خو دلته کې موږ ته دا پته نه لګېږي چې دوی دواړو وروڼو آخر دغه دریم رور یې ولې تړلی وي او هغه یې بندي کړی وي دې دواړه چې کله په خبرو کې مصروفه وي جینه هلته کې یو بلیډ راخلي او په جب کې ږدي بیا دی جاینه بوزي او هغه سلټ سره بندوي کله چې دا لاغي حالات وګوري دا هم ډېر زیاته ویریږي او دا فکر کوي که زه دلته نه په ټایم باندې ونه تښتېدم نو دا خلک به هم زما داسې حالات کې خو سلټ دلته کې ډېره په ارام ناسته وي هغه نه خبرې کوي او نه تیزې چغې وهي او دې دواړو وروڼو هغې نه جبه کټ کړي وي دا اوس ډېره په ارام ناسته وي او نه دا خبرې کولی شي نه په منډه کې د دغه جنۍ دواړه لاسونه خلاص کړي خو سلټ دې نه هغه بلیډ والي او په لاس کې ونیسي او ټولو نه پیله هغه په خپلې خېټې کې ومنډي او هغه خېټې کې موجوده ماشوم مړ کړي او هغې نه پس ته خپله مری هم کټ کړي لږ ساعت پس ته اوین رور راشي او هغه چې کله دا جنۍ وګوري چې هغې ځان مړ کړی دی هغه ډېر زیات غوسه شي او خفه هم شي اوین هم بیا هلته کې راشي خو په لاره کې د خپل تره سره میلاو شي او هغه ورته ټوله کیسه وکړي هغه ورته وایي چې ستا رور الریډي یو جنۍ مړه کړې ده کوم چې زموږ د رول په خلاف ده اوین راځي او خپل لور ته ډېرې زیاتې خبرې کوي خو دا هم ترې ډېر زیات یېرېږي ولې چې دا لیونی وي او په اخره کې اوین د خپل لور نه معافي غواړي او بیا یې ورته وایي چې ته د کور نه بهر ته لاړ شه او دا چې کله هلته نه لاړ شي نو اوین راځي او د دغه جنۍ جسم راخلي او هغه په منځ کې کټ کوي بل خواته جینه په څه طریقه باندې دغه کور نه بهر ته لاړ شي او په ګاډي کې کښېني جینه هلته کې خپل یو ملګری هم وګوري او ټولو نه پیله دا خپل ملګری هلته کې آزاد کړي دې دواړه اوس دلته کې آزاد شوي وي او دوی اوس ډېر په اسانۍ باندې دلته نه تښتېدی هم شي او دوی دواړه په غلط وخت کې غلطه فیصلو کې دا هلک ګاډي ته راشي او ټوپک اوچت کړي او هغه لړزي او اوون مړ کوي دغه هلک په اوون باندې ډز وکړي او هغه مري خو شاته نه په دې هم څوک یو ډز وکړي دا بل څوک نه بلکې د دې سړي ترې وي جینه هم شاته نه په دغه سړي باندې په ټوکیا باندې حمله وکړي او په سر یې ووهي او لړۍ کړي د جینه ملګري حالت ډېر زیات خراب وي او هغه ډېر زخمي وي او هغه مړ کېدو والا وي او هغه جینه ته وایي چې دلته نه ته وتښتېږه خو دلته کې موږ د اوین هغه لیونی رور ګورو چې هغه راغلی وي او هغې خپل دریم رور هم آزاد کړی وي او دلته کې موږ ته دا پته لګېږي چې دې دا دریم رور ولې ځان سره قید کړی و دا سړی راځي او انسانانو باندې حمله کوي او دې کچه خوري او دغه ادم خو سړی جینې پسې شاته منډې وهي خو جینه په څه طریقه باندې هغه ګاډي ته راشي جینې په منډه کې دغه ګاډي ته راشي او هغه ګاډي سټارټ کړي جینې ډېر کوشش کوي چې دغه ګاډي سټارټ شي خو هغه ګاډي لږ ساعت پس سټارټ هم شي جینې چې څنګه هلته نه تښتېدو والا وي خو د اوین هغه لیونی رور راشي شاته نه یې په یو ډز وکړي او دا هم په دغه ګاډي کې مړه کړي د جینې مرګ نه پس دا فلم هم دلته کې ختم شي که د دې فلم دویمه برخه ګورئ نو ما سره اوسئ او زما چینل سبسکرایب کړئ